السلام علیکم ټول مرګرو ته مرګرو دا کوم ویډیوګانې چې ما په سٹارټ ټي زما په خبرو کې شوی د ایډیټینګ دا کوم خلک چې ما کنځي چې تا غونه لیمانیات کړل شپاړس لکه ولس لکه زه دې ټولو له چیلنج ورکوما چې زما دا خبرې شیر کوي چې یا ما غون الیمانیات کړلی یا ما غون قاریان یاد کړلی یا غون جماعتونه او مدرسې ما صرف ستاسو لیډر یاد کړی دی او په هغه لیډر پسې چې کوم خلک ما ووټ ورکوي او کنځلې مې ورته کړلې نو هغه 300 کسان دلته ما ته په لایف کې کنځلې کولې او هغه مې یاد کړلي دا 4 غنټې لایف و زما په خبرو کې شوی دی ایډیټینګ ما به سره ته مرګري نه هغه مولا ویډیو کړل او ډېر په غلط الفاظو کې زه د دایم چې عالم دین الله داسې الفاظ استعمالول والله دا کوپر دی تاسو ته پته شته ما ته په دې واتس اپ کې قاریان دي دلته 60 فلمونه را پسې راولېګل تا ته پته شته زله زره میسجونه راغلي تاسو لا اول زما هغه خبره شیر کوي چې یا ما غون الیمان یا غون د مدرسې او غون قاریان یاد کړلی خو دې به شیر کوي چې غون الیمان یا غون قاریان یا غون مفتیان یا غون د مدرسې او کدا ثبوت د سنای کنه نو دی پیجنو والا د لایق او د پالو د پاره زما به عزت ته لاس را چیلې دي او په ذات می د الله قسم کوي یا یو پیج والا پرې دم یا ټیک ټاکر پرې دم او د عامو د جمعیت د عامو کارکونانو سره زما هیڅ کار روزګار نشتی چې زه یو سړی یاد کړم نه زه کنځل نه نو زما دین په دنیا ورور دی زما د عام سړی څه خبره ده زه چې کم سړی کنځلم په ما په ویډیو کړل کمنټ سم حق خلک ما یاد کړل صحیح ده او چې چا سم دا ثبوتي چې تا غون دیندار یاد کړل خلک ایمان او غون مدارس ثبوت تاسو شیر کوي چې صد مجرم سزا واغی زما شي خو کدا نه او برنه زما خور او مور او خزه کنځل کیږي پر رب العالمین مې د قسمی چې چا زما خبره په کمپیوټر جوړ کړل او شیر کړل دي پر رب مې د قسمی کوي پریدم یا دلته یا پاکستان